السلام علیکم ملګرو څنګه یې ښه امید لرم چې ټول به روغ او جوړ د جن په موضوع کې ملګرو تاسو د امیر صاحب خبرې واورئ ډېرې ښایسته خبرې کړي دي د قبر په باره کې دا ویډیو د هغه خلکو دپاره ده چې کم په ځمکه باندې جګړې کوي چې یاره تقریبا یو کس وفات شوی دی او دوی په قبر کې ودرېدلي دي او ټول حقیقت خبرې ویلي دي تاسو په سل کې دا ویډیو تاسو ته ښکاري هم چې یاره هغه کسان چې کم ګورونه په ځمکو باندې لانجې کوي هغو دپاره دا ویډیو ده چې یاره په ځمکه باندې لانجې مه کوئ ځکه چې نه دغه ځمکه هم دا بس ځکه چې 15 فوټه یا 6 فوټه دغه ځمکه هم ده دې نه زیاته ځمکه ستاسو نشته تاسو ته به سیټ کې دا ویډیو ښکاري دا ویډیو راسره وګورئ بیا سره خبرې اترې کوو خبر رواني چې ته پرګاسه مو اسه مو بنگلې مو دا شي نه صرف وسره به تاسو نه دا هر مسلمان قسم ده کوي نه زه یو قسم ستړی یو قسم ویلې مو چې کومه بنگلې وشي نه دی به تاسو پرې بچاره بچی کله مو ته سره برابر یو څنګه برابر یو پینځه پوره ته پینځه شپې پوره مو وې تا اخانو غریب وې چې بداغه بس نور هیڅ هم نشته نه قسم چې دغه ځای اخري دا ور بدل دغه ځای بس نور حد خبرې هو مینا محبت ته فقط شو کوم یو خیل کا شو خیل کا لا خیل کا تو خیل کا بس خیل کا په طلب کا په خاطر سره بټو د فقط غاټه سره مسلمان مسلمان ټول نه ایسه بدا کا اخري بدا دا اخري بس نور نشته ملګرو تاسو دا ویډیو وکړه چې ماشاءالله یو ښه میسج په قبر د پاسه دا کم ټیم کې چې کم یو مسلمان مړ شي که نه د هغه دومره ځمکه سره رسي ښه په دا ځمکو باندې لانجې جګړې هر څه چې کوي دا هر څه ته پاتې یاره تاسو یو بل سره لانجې کوئ چې دا ځمکه زما دا ستا هر څه یې نه پاتې صرف دغه ځای نه وګوره دا قبر بس صرف دا ځمکه ستاسو زموږ رسي نو ملګرو مهرباني وکړئ په دا ځمکو باندې سره لانجې مه کوئ مړه دوه ورځې ژوندون دی ښایسته رور په شانتې ژوند سره تېر کړئ نو مهرباني وکړئ ملګري چې دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ نور چې هر چا ته هم الله خوشحاله بس نور کې مال اجازت د الله په امان